الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد الدعاء مخ العبادة كتاب شروع زاد الطالبين او باغی کی بعدی دری حدیثونه ذکر شول مخکې یو وګدل او دولنه د جمله اسمیه سره تعلق ساته ځکه مقصود د کتاب اصل کې ترکیب نحوی داغه اجرا شغه او بیندل شي او داغه پدې کې هغه چلول شي د دې معنا د الدعاء مخ العباده دعا چې دا د عبادت مغز دی دا روایت چې دا ضعیف ته په دې طریقې سره الدعاء مخ العباده دا روایت چې امام ترمذی نقل کړ دی او سند د روایت داسې حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن ابي جعفر عن ابان بن صالح عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء مخ العباده. امام ترمذی وی هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرف الا من حديث ابن لهيعة. هغه دا حدیث غریب دی په دې سند سره او موږ نه پیژنو مگر حدیث ابن لهيعة او د دې وجنه امام البانی چې کوم تخریج د ترمذی کړه نه هغه کو تاغو ضعیف دا چې ویلي او کوم روایت چې الدعاء هو العباده نو هغه صحیح دی او هغه څه ثابت دي تدې معنی دا الدعاء مخ العباده دعا د عبادت مغز دی دعا اصل کی عبادت دی لکه څنګه چې خبر روایت کې الدعاء هو العباده ځکه چې په دې کې انتهایی عاجزی وي او عبادت معجزه ته ویل کیږي او د دې وجنه دعا چې کله انسان کې د بیکار نزي ځکه عبادت دې کوم شي غواړي الله نه یا ورته ورکی یا بل شي ورته الله ورکی یا سم مصیبت د روانو هغه د فکرې شي او یا آخرت کې ذخیره شي د لپاره دا ټول دعا د قبولیت طریقې دي او دعا برکی قرآن کریم کی اللہ امر کر دے چې وقال ربکم ادعونی استجب لکم استاسو رب ویلی مانا دعا غواړی زستاسو دعا چې دی هغه قبول کما واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني الله وی قبلهم دعا د دعا کون کی کله چې معنا دعا چې دی هغه غواړي دعا ډیر اهمیت ده په احادیثو کې او حدیث کې سلاح المؤمن ورته ویل شي د مؤمن اسلحه ده نورم د ډیر فضایل چې دی هغه په حدیثو کې ذکر دي او دا د الله حق دی الله دعا غواړي الله سره بل څوک پدې کې شریک دی ولا تدعو مع الله احد دعا بصرف ده الله رب عزت نشي غواړي بیا لغوي او صرفي تحقیق لري دعا چې دا مصدر دی د نصارى ينصرون دعا يدعو دې ته ناقص ویل کی ناقص واوي د نصارى ينصرون او دا دعا دعوت د مزروم را دی او دعا او دعوام د دې مسئلات لشي لغوي معنا
غایبانه आवाज کول تم وی رغبت کول امداد طلب کول دا ټول معنی ذکر دي حاجت غفتل دا مخ العباده مخ معنا دا هډو کې مغز ویل کی لکه هډو کې دی باګه دند مغز دی دې ته مخ اصل کې ویل کی دا نه کې مازغو ساورې د بل بسر کی دې ته مخ ویل کی دستور کو کوم چربی دا په دې ورم د اطلاق سره کیږي او خالص ته سیتم ویل کیږي او د جمع مخاخ چې راځي او دارنګي مخاختون او دا عبادت چې عبادت لفظ دا د نصر ينصرون راځي نصر ينصرون او د دې مصدر عبادتون راځي عبودیتون راځي او عبودتون راځي عبدا يعبدوا د باب د نصر ينصرون ترکیب د جملې الدعاء مخ العباده الدعاء مبتدا مرفوع رفع په ضم سره دا مخ دا مضاف ته او مرفوع دې ذکر خبر دې رفع په ضم سره دا العباده دا مضاف الیه دې مجرور دې جر په کسر سره دې نو مضاف سره د مضاف الیه نه دا خبر شو د مخکې الدعاء او مبتدا د پارا مبتدا سره خبرنا دا جمله اسمیه خبریه شوا